دا خو سین خراب سو یاره اوف زه به اوس بوځم دغه زګیسه مې راوکښی خالي مصیبت یمه زم بس غټ مصیبت پټ یم په شرالې اوس یې نو فل کار وسه څه چې دی پسه به اوس بالا وکړي وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دیو خدا شاده سه یا مشکل دی د سم چکر درته دا خو اوس تا دا مخته به دې سال شام په در خورم وطنونه په در ګورم دغه ما خسي وو دوه دانې دواړه د کشني وو دومره ولو زما پلار ویلې لکه چرګان دغه قسم شان دي اخیستي دي کشني وو اوس ماشاءالله دی غټ سوي او داسې دی زما پلار یې ساتي او غواوې وو دا پسونه ګره زما پلار ساتي اوس نو سم کې کښېنستی همت یې وبایلې چې بس اوس د فضل په لاس ورغلی یم ښارځګۍ بوتلم بس اوس خاموشه کښېنستی بغارې لاولې خو نور سم کښېنستی د ډیمه پورې خو راورسېدلم اوس به دی ټن واخلم داسې به لاندې شواسمه هغه لاندې څه دي اوبه هم دي زرغونواله هم دي دی به هم خوراک پکې زه به هم د سهاره یو شی وخورم سپورټ مې راخیست د تیمور کوم یې کړی نه خورم صاحب مې یاره موټر مې بیا په صاحب دا خو زما پښې لاکې ډوبېږي ډېر بد فساو سو خالي مصیبتونه و ځان ته جوړوم اوس به دی وکړمه د دا ټیر دا زګۍ څه دغه دی څه سخت دی د دا یوه ټیر هوا به پل وباسم پل به خالي کړمه یا الله ته خو مې دا ټینشن خلاص کړې څه وسولمه دا هوا شی خو مې دا دې پیدا کړي هوا به ځم وباسم دغه ډبرې دي یوه دا ده خالي مصیبت یمه زم و ځان ته مصیبت مه جوړه بمپر هم ګرده ولاړ بمپر دی نور ولاړې دا ګوره زما چوټې لا داسې کې ډوبېږي نو موټر څنګه به راکاږي خیر و ځان ته به ټینشن نه جوړوم ایسه لمر به م راوخځېږي اوس به زه د خپل سهار څه خوند واخلم دا ته به کښېنم پسه هم خوراکی په منډه دی پریشانه دی اوبه ډیمسې دی ګرده خالي دی هغه زګي کې دی لږ اوبه ولاړې دي مرغان دی سوداني حالته دي ولې خالي دی زما خپله سر نه دی په خلاص کار خو مې هغسې سره ګډ وډ کړي اوس به الوتکه والوځم الوتکه دا د والوتله سین به اوس در ښکاره کړمه پسه هم دا دی ماله بېرته رال دی منډه راولي ولې منډه راولې
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. الوتکه خو مې راشاوه کړله دا به واره بیګ ته شان نور دغه کمه پسه چې دی پسه په ټینشن کې دی او ما ته اوس لا ټینشن ګوري خیر ټینشن نه اخلم دورې ځمه دار ته تریشر و لو چالو دی نو هلته انشاءالله ټریکټران والا به هغو ته ووایم چې یاره په صاحب یم شام خو مې راواخیستلو موټر هغه قسم په صاحب دی د الله نوم به پر واخلم یوه ټرای به پر وکړم نو نور نه الله مهربانه دی یاره بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مشکل دی بمپر نور سره ګډوډ شو موټر به لا کړمه اوس به څه وګرځېږم اوس چیرې ټریکټر والا مې پیدا کړ بس راکش به یې کړم راځه پسه رامنډې کړه نن ما او تا د ستړیا ګورې ووایه بیا د اغز ګیله نن چپه ځای راغلی یم یاره رامنډې کړه رامنډې کړه زه دې د شیخ خوا ته راولم رامنډې کړه لاله راځه هله راسه راسه رامنډې کړه پسه هله 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 دی م په بغارو دی هېڅ د څو پنځو شپږو میاشتو دی هله هله رامنډې کړه راسه هله 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 اوس دا دی روډ ته رسېږو نو په روډ کې څوک تېرېده یا ټریکټر والا کې مې پیدا کړي درته تریشر والا هم لګیا هستي به ورته وکړو چې یاره په ساوي راسه هله پسه رامنډې کړه او دی خوارکۍ مې نن ډېر ستړی راسه 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 په خیر راورسېدې دی خدا دې راورسېدی روډ له راورسېدلو اوس به مخ ته پسې ولاړ شو رسۍ م غواړي کیسه سره ستړې ده یار رسۍ به زه راواخله یاره غټ مصیبت څه دې خلاص کړم دغه شنه رسۍ د وخت خیال کوه هو لږه پراخه داخله راوسته بس صحیح ده کور وه دا بس زه روان یم تیز راس راځه پسه راس الحمدلله ای بنده پریشان الله مهربان ما و پسه دواړه پریشان وو دا د ټریکټر والا اوس په راتېر شو وایي موږ دا خوا دی درځو تی رسۍ در واخله راس دې خوا دی راواوړه 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 د خوشحالۍ ورځ ده یاره غټ ټینشن زه وده زه درس راسه 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 راواوړه راسه ودرې زه دې واړوم مړې خوشحالۍ ورځ ده د غټ ټینشنه څه خدای خلاص کړه لاس مې په در ولړی خیر راځه راسه هله هله الحمدلله راسه راسه یاره راشه واسه
اوف ولې یاره ولې ټینشن راته جوړی راسه نو ته اوس د داسې کس نسې راکلی او خدای دې هدایت زما سره درته وکړي ډبل مصیبت موټر هم خراب پسه هم سر نه خلاصوي اوس ورته وګورې فل ستړیا های های اوس په پښو راځه یار د خدایه وبېرېږه او زما کالي و شانې ګډه خراب راځه راسه راځه دی راسه راسه یاره اوس دا پسه دی پسه څه اوس موږ ته راسه ټریکټر والا ما دی بیا راورسېدی زه درته لاسغه ته وګوره هچت بیا به نو ځان ستړی کوې بیا ویلا خوندور راځي ټریکټر دی شاته را روان دی همیشه چې انسان په الله باندې توکل وساتي پر الله باندې بروسه وساتي دا رقسم پټ مدد د الله د طرف انسان له راځي څنګه چې روډ ور واوښتېدلم بس ټریکټر والا روان موټر له خدا دې راورسېدلم دا دی پسه ته یوزګۍ ګرځي ټریکټر هم ما دی پسې راورسېدی اوس به نو انشاءالله تاسو ورته وګورئ څه به دغه سوی دی زما پښې راکې ډوبېږي انه اوس دا حاجي کور ودان اوس بیا کچ رسۍ به ور واچوي نو کاش بیا کوم څه نیسته څنګه دا کیمره ده دا اوس بس غټ مصیبت په ټیم په شرالی والله ډېر بد پساول او اوس دغه سارا کې اوس چیرې ټریکټر شی پیدا کېدی ها دا کنډیشن سلو او اوس یې نو د بمپر فل کار وسه بس خیر الحمدلله راوختله حاجي ستا یې ډېر کور ودان بس اوس وایي ورته راله دا ستا چای یا ولې چې ما ولا اخیسته دا به ته په پښین کې چای پکې یا راورسېده بس ستا ډېر کور ودان زه زما پسه نیسته سو پسه پسې ځم بس کور ودان واره به پسه موټر بند کړم پسه به واره راوړه اوس بل مصیبت راته جوړ سلو پسه ورک سول حالي مصیبتونه دي یاره دا اوس کیسه ده پسه پسه څه سلو او وی ای خو درته په صاف دی راوخځېږه او وی اوس په څه پکوم دا که زه ورغلم زه خو هم په صافېږم خوارکۍ یارته په صاف دی او ایزګۍ دا رقسم ډوب دی اوس زه مجبوره یم د لیبو ورځمه نو اوس څه پکوې دا خو سین خراب شو یاره اوف الله دا خو اوس لا دا هلئ نو مخ ته زه کې ولاړ شم څنګه به برته راخېز ای ته وګورئ هوا خوارکۍ هلته په صاف دی اوس څه چمپه وکړمه لکه کونډرې دا رقسم خټه دی هر د سکوټر باندې 2 کسان دي هغه مې د هیلپ لپاره راوبوللو ما یارتې راسئ کیسه سره ګډه وډه ده اوس څوک شته هم نه دی کومه په ناستې باندې ورځمه د ناستې بیا دا فایده ده چې سړی زر نه کې ډوبېږي یا الله رحم وکړي یا الله کرم وکړي وای ډایرکټ پښې سړی کې کښېږدي ډوبېږي
اوس دا د ده پورې خو راورسېدلم په ناست اوس به دی واره وکښم دورې ولاړ سه او وی خوارکه یا الله رحم وکړي اوس بیا په ساو شو وای وای د کالیم ګړه په خراب یا الله رحم دا ازګې څه مې د دې ازګې پورې راوستی رحم پښې یې خواره کړې ودر الحمدلله راومکشي وی 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 پښې مې ګسه کار ده که یاده ګور دا دماغ غواړي دا زه په پښو په ناسته نه وی ورغلی به زه دره کیسم به ستړی وی اوس راځه یاره مه کوه داسې پل دې ستړی کله راځه راس په ما پسې راځه یاره مې دلې وتړی وږی م دی تږی م دی زه لا ستړی شولم اوس زه موټر واره دلې راولم بس بیا به کې واچوم موټر خو مې راوستی پسه به اوس بوځم دغه ازګې څه مې راوکښی دا الله و نظام ته تاسو وګورئ دا د خلک روان ولو و هغو ته ما هلتې راسي یار دا پسه په صاف دی یو هم نه رالی نو دا بیا د الله دا خبره زما په مایند کې راواچوله چې په ناستې دې زه کې ولاړ سمه په پښو کې تللو بیا زه یم کې په صاف کېدل او الحمدلله پسه مې راوکښی عرض گیسی کړی یاست بس الله یادوي الله به ستاسو د مدد د مرستې لپاره راځي ستاسو په مایند کې به یو خبر ایږدي او چې هغه تاسو فالو کړي انشاءالله هغه کار به کېږي اوس به پسه برته موټر تور واچوم زه مارته یو ناور دی ما او دی به دواړه ځان صفا کړو بیا به ډاکټر ته مو ښکاره کړم راځه پسه راځه ای مانانۍ دی ای خوارکي باندې ډاکټر له دیم بیا یم ودرې خوارکي ساه بنده شوې ده که چشت راسه پسه الحمدلله فاینلی راورسېدلم پسه راشه واسه اوس به ما او دی دواړه ولاړ شو ځانونه به صفا کړو بیا به ډاکټر ته مو ښکاره کړم خوارکی ډېر ستړی موټر هم خانه خرابه شوه خیر موټر به بیا بله اوس به واره پسه یي زه به ځان به صفا کړم الحمدلله دا دی دلې راورسېدلم د پریشانیو د تکلیفو بعد بیا خدای حسرت هم جوړوي اوس به ځان صفا کړم ډېر ټیم بعد دا دی اوس به ناوړه کېرموار به شام وکښم دا ناول چې دی د بشیر خان ناور دی او نن ده په موږ باندې ثواب وګټي ما او پسه دواړه سره کړم څه چې دی پسه به اوس بالا وکړي خوارکی ډېر ستړی شول ولاړ سه بس دی پټو راکړه ایلې خو هم د ډېر ټیم څه در سره دي نو د مخه خو څه ډېرو اوس ولې لږ څه ښه کرلې نو بس یو الچه و یو د کور ښایسته فروټ دا نوستي وتاک دی اته قسمه انګور دا نور وته نه وروره په ترموز کې ډېر کې ګر و دا د ګردې علاقې وتاک ته دوی واره ولاړ څه شی د ولې غړی واچ نه ستړی شو زما په خیال په لامبو کور ودان
مننه تشکر. وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة